د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو د خدماتونو له ټیټ کیفیت څخه هیوادوال شکایت کوي، خو د اسلامي امارت په راتګ د هیواد په ډیری ولایتونو کې د مخابراتي شبکو د فعالیت ستونزه هوار او کیفیت یې ښه شوی دی. د ننګرهار په چرګام ولسوالۍ اوسیدونکي سید امرخیل او نبی الله وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې مخابراتي خدمتونه کمزوري او ټیټ دي. وایي ډیر کله د اړیکو نیولو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي او له مسؤلینو غواړي چې پاملرنه ورته وکړي. د ریاست نه عمومي نه موږ دا هیله ده چې باید دلته ډېرې کمزوري دي، انتن زموږ ډېر ضعیفه ده، انټرنیټ برخه کې ډېر ضعیفه ده. حتی د ساحې دي چې هلته بیخي ټلیفون کار نه کوي، انټرنیټ خو پرېږده دا ساده لمبر کار نه کوي. مخابراتي شرکتونو غوښتنه ده چې زموږ ته پایګانې جوړې کړي تر څو چې زموږ یو بل سره اړیکه ټینګه شي، ځکه زموږ دونه نږدې ساحې دي چې ټلیفونونه او انټرنیټ پکې هېڅ کار نه کوي. د پچیراګام ولسوال قاري علاګل شعیب وایي د دغې ولسوالۍ په ډیری سیمو کې د مخابراتي شبکو ستونزه حل شوې او په کومو سیمو کې چې شته هغه به ژر حل شي. دلته په ستونزه خو حل ده، خو یو څه اندازه په دغه برخه کې دلته ستونزه شته چې دغه څو ځایونه موږ یاد کړه، دغه ځایونو کې دا ستونزه شته، خو بیا موږ د مسؤلینو سره انشاءالله شریکي کړي دي، د هغې اطمینان هم ډاډ یې راکړی دی چې دغه ستونزې به انشاءالله حل شي. د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي ذبیح الله زکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ تورې بوډۍ، سلیمان خیلو تنګي او ګیرو خیلو سیمو کې د پایو ساختمان جوړېدو کارونه بشپړ شوي او نږدې وخت کې به پر فعالیت پیل وکړي. د پچیراګام ولسوالۍ کومو ځینو کې چې خدمات نو لکه د سلیمان خیلو تنګی هلته زموږ پایه باندې کار شروع دی، انشاءالله لنډو ورځو کې به خدمات شروع کړم. دا رقم د ګیري خیلو او د پچیر تر مابین دلته یوه اوږده غونډۍ ده چې دواړو ځینو ته خدمات وړاندې کولی شي. هلته زموږ د ټي ډي اف د پروژې پایه شروع ده چې ساختمان یې سر ته رسېدلی دی، لنډو ورځو کې به انشاءالله ټاور هم ولګي او خدمات به شروع کړم. زکي د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوي چې په ټول ننګرهار کې نوي 20 سایټونه جوړ کړي او ځینې سایټونه چې له کاره لوېدلي وو له سره ترمیم کړي دي. د ننګرهار مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس وایي د مخابراتو وزارت او اترا ادارې له بودیجې ټي ډي اف یا پراختیایي پروژې له لارې نوي 40 سایټونه ورکول شوي چې عملاً پرې کارونه روان دي او پر فعالېدو سره به ټول ننګرهار کې داسې ځای پاتې نشي چې مخابراتي پوښښ پکې نه وي.